تور بوټان. د مرسلین کاکا د مرګ نه پس د ګټې وټې داسې څه ذریعه نه وه چې د یو وخت د خېټې جنجې پې موړ شوی وی. د فرید ایله ایله شونډې شنې شوې وې او هغه سبق یې هم پرېښودی و ځکه چې خېټې سبق نه بلکې ډوډۍ غوښتله. د کشمالې ببو تراړې تراړې شونډې هم چاته د ښودلو نه وې. فرید به ټوله ورځ د مزدورانو سره چوک کې تېره کړه خو مجال شته که چا به دیړۍ له بوتللو. سحر په توره خړه به تلو او ماښام په خړه به تش جیب کور ته راتلو. یو خوا د کور کرایه د بجلۍ بیل او بل خوا ته د فرید بېروزګاري. کشماله ببو د ډېرې مجبورۍ نه پس د خانانو کره خدمت ته لاړه. توبه توبه د خانانو کارونه څه وو؟ ټوله ورځ به دا چغې وي اله خاله اله خاله او اله خاله. او رښتیا پرون خو مشر اجي صاحب کشمالې ببو ته د ویزې شنګ هم غږولی و. کشمالې ببو چرته غوښتل چې د زړه غوښې د مسافرۍ سرو لمبو ته ونیسي خو بېوسي سړی ډېر څه ته مجبوره کړي. خدای خبر چې نن داسې کوم مصلحت اجي صاحب سهار وختي د خوبه پاسولی و. موبایل کې ګوتې وهلې چې دې کې دروازه وډبېده. څوک؟ زه یم اجي صاحب. ښه راځه خاله په خیر راغلی، خیر دې نصیب شه. دروازه کولاوېده څه چې د اجي صاحب په موبایل د رنګونو نمبر نه و. یو سره به خبرې ختمې نه وي چې بل ټلیفون به راغلی و. ته وګوره که نه خاله، یوه ویزه ده او دومره ټلیفونونه کېږي او رښتیا تا څه وکړه؟ اجي صاحب زموږ وس نه کېږي، د ویزې پیسې نشته. یاره خاله نو څه به درته ووایم، دا چې زموږ دومره خدمتونه وکړل ستا خو په موږ ډېر حق دی. ویزه خو وړه خبره ده، اجي صاحب الله پاک دې ډېره تېره درکړي. دا پیسې واخله، زویله دې په پاسپورټ جوړ کا. کشمالې ببو په یوه منډه کور ته ځان ورسوو. یا لږه پریده یا پریده، مورې خیر خو به وي که نه؟ نن خو داسې ساسای. نه بچیه هېڅ خبره نشته دی، اجي صاحب سره دې الله ښه وکړي د ویزې پیسې نه اخلي. وایي د جهاز نه کوزېدل او تنخوا شروع کېدل به په یو ځای وي. فرید نه غوښتل چې خپله مور یوازې پرېږدي او د هوس لیوني سپي ماته کړي. جمال ماما چې د فرید د ویزې واورېده کشمالې ببو ته یې ځان سره ډېره کولو ته غاړه کېښوه. هغه ورځ هم راغه چې د فرید تلو ته څو ساعتونه پاتې شو. مشر اجي صاحب د خپل زوی دپاره فرید له د تورو بوټانو امانت ورکړو. تر څه ځایه ورسره لاړو او مخخۍ ورسره وکړه. فرید چې څنګه ایرپورټ ته دننه شو نو تورو بوټانو د تورو تمبو پناه کړو.